پروان کې د 740مې د نمانځنې په موخه چمتوالی په بشپړېدو دی. مسؤلین وایي د ښار په بېلابېلو سیمو او لویو لارو کې په دیوالونو د خپلواکۍ لیکنې، شعارونه او انځورونه جوړ شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. دوی زیاتوي د مرکز سربیره په ټولو ولسوالیو کې کلک امنیتي تدابیر او د دغې ورځې لپاره د ګڼو نورو فرهنګي پروګرامونو پلانونه هم جوړ شوي دي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خصوصا په پروان ولایت کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شي چې د دې لمانځلو لپاره به موږ بېلابېلې برخې په نظر کې لرو چې هغه فرهنګي برخې دي، ورزشي برخې دي، داسې نورې برخې هم له ځان سره لري. ممکن د مرکز په سطح باندې میلمانه هم دلته راسره شته وي، نو تدابیر مو ورته نیولي دي. په امنیتي برخو کې مو هم لازم کومې اړینې اړتیاوې چې دي هغه مو انشاءالله ترسره کړي دي. دیوارنگاری تمام شهر چاریکاره و به شمول شهرهای پروان، بگرام، لاجبرسراج و دیگر شهرهایی که از پروان عبور میکنه خوشبختانه با شعارهای آزادی خواهی و آزادمنشی دیوارنگاری شده و همگی خوشبختانه میتونن از مواد و محتوای شعارها استفاده بکنن. تمام ولایت پروان با بیرق و لوای امارت اسلامی افغانستان انشالله مزین میکنیم. د پروان اوسیدونکي د 740مې ورځ د افغانانو د قربانیو، سرښندنو او سختیو او عزت ورځ بولي. دوی د یادې ورځې نمانځنې په پار د نیول شویو تدابیرو ستاینه کوي. 24 اسد روز استقلال یا پیروزی مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در برابر استعمارگران و متجاوزین است که کشور ما را، منافع ما را، ارزش‌های ما را به تاراج می‌بردند و الحمدلله با مبارزه 20 ساله ما تانستیم که همین پیروزی را برای مردم خود رقم بزنیم و شاهد فتح کشور توسط مجاهدین امارت اسلامی باشیم. و مردم افغانستان توانستند که بعد از 4 دهه جنگ و بدبختی یک آرامش و رفاه را در کشورشان تجربه بکنند. 15 کاله وړاندې د اسد په 40مه د اسلامي امارت ځواکونه کابل ته داخل شول او د جمهوري نظام د نړېدو وروسته واک ته ورسېدل او له هغې وروسته هر کال دغه ورځ د هیواد د خپلواکۍ ورځې په نوم نمانځل کیږي.